په کاسو پسې کاسي اوچتوئ، په کاسو پسې کاسي اوچتوئ، په بنگلو پسې بنگلې اوچتوئ. امریکا چې مخامخ شي نو سلام ته د لاسونو سره خپې اوچتوئ. نه مو دین شته نه مذهب نه مو ایمان شته، په هر چا پسې جنډې اوچتوئ. نو د لاس د رسېدو مطلب به دا وي، نو د لاس د رسېدو مطلب به دا وي چې د سر نه لوپټې اوچتوئ. د اسلام سر مې اوچت نه کړو دنیا کې، د اسلام سر مې اوچت نه کړو دنیا کې، بس جماعت ته مناري اوچتوئ. د لیلا ډولۍ مې پاتې پاتې کیږي، د لیلا ډولۍ مې پاتې پاتې کیږي، لا درونو جنازې اوچتوئ. د پښتو ناوی بربنډه کړه هم تاسو، د پښتو ناوی بربنډه کړه هم تاسو، اوسې لارو کې جامې اوچتوئ. دا د دراغلم د جام سره جومات ته، دا د دراغلم د جام سره جومات ته، خپلې خپلې مصلي اوچتوئ. په ژوندون به ګرځېدل را پسې مرګ ته، په ژوندون به ګرځېدل را پسې مرګ ته، اوس لاسونه را پسې اوچتوئ. چرته خوار مې اوچت نه کړو د میرې نه، چرته خوار مې اوچت نه کړو د میرې نه، بس منځونو ته پنسي اوچتوئ. اوس منظر ته د جړا ضرورت نشته، ځئ مزار نه ایډیو اوچتوئ. السلام علیکم مینوالو، پروګرام کې یو ځل بیا زه امام منظر، ما سره کیمرامین سلمان حاضر یو، په دې امید په دې هیله چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، خوشحال به یې، تکړه به یې. دا پروګرام ستاسو دپاره دی، ستاسو د مینې دپاره دی، او دا تاسو خوښ کې دا خپلو ملګرو ته ورسوئ، او دا دې کې به د پښتو او ستاسو د ننګ او د غیرت د دې چغه به پکې وي. په دې کې به داسې څه دلازاري موږ به کوشش کوو چې هغه رانه شي. یو بل کلام به مینهوالو ته ډالۍ کړمه، وایي د زلفو باد دې راغلو، د خولو باران یوړو، د زلفو باد دې راغلو، د خولو باران یوړو، د سور سالو سیلی شوه، د زړه هر طوفان یوړو. بس یو گزار پې بلو که جانانا چې شهید شي، بس یو گزار پې بلو که جانانا چې شهید شي، بس پاتې سو سلګۍ دي دا د مري میدان یوړو. بس یو گزار پې بلو که جانانا چې شهید شي، بس پاتې سو سلګۍ دي دا د مري میدان یوړو. یو پړی یو چاقو یوه چاړه د رقیب لاس کې، یو پړی یو چاقو یوه چاړه د رقیب لاس کې، ارمانه ستا د ناوي د واده سامان یوړو. دا چا د لیوني نه کړی سوال د لوپټې دی، دا چا د لیوني نه کړی سوال د لوپټې دی، راغلی و بازار ته چې تلو ټول دوکان یوړو. سیلی زما د کور د دیوالونو خاورې یوړې، سیلی زما د کور د دیوالونو خاورې یوړې، زما د بېوسۍ او د نیستۍ داستان یوړو. چې کوم باران ته تاسو د بنګلې د چت نه ګورئ، همدې باران نه پوی د غریب دالان یوړو. خو یا ورسره هر څه ختموي او لا جوړیږي، خو یا ورسره هر څه ختموي او لا جوړیږي. ماښام چې د کنډو په اړخ لږ قرآن یوړو، د سترګو زلزله دی دا د تیره په دې دم شوه، د سترګو زلزله دی دا د تیره په دې دم شوه. زما جام یو نړو د زاهد ایمان یوړو. اوس ګوره چې انصاف د زمانې چا سره کیږي، اوس ګوره چې انصاف د زمانې چا سره کیږي. ثبوت کې ستا سالو زما ریښې ګریوان یوړو. اوچت شو زما کټ مور مې په چغه ورته وایي، اوچت شو زما کټ مور مې په چغه ورته وایي. ستا ښکلی منظر لاړو د ډولۍ ارمان یوړو، اوچت شو زما کټ مور مې په چغه ورته وایي. ستا ښکلی منظر لاړو د ډولۍ ارمان یوړو. ډېره مننه جي. یو کلام تاسو سره بل شریکول غواړم. بل ها غمونه دي یوازې زما یار خو نه دی،
بل ها غمونه دي یوازې زما یار خو نه دی جانان څه خامخا زما پروردګار خو نه دی او غم زما مه تازه کوه کټ مې پرونو ته دی غم زما مه تازه کوه کټ مې پرونو ته دی زما په کور کې چغې مه وهه مزار خو نه دی یو د جمعې په ورځ لګیا دي ثوابونه ګټي یو د جمعې په ورځ لګیا دي ثوابونه ګټي د جمعې ورځ ته د پنډۍ جمعه بازار خو نه دی هر څه منم خو په پښتو د سیاست نه منم هر څه منم خو په پښتو د سیاست نه منم دا زما مور څه د ډالرو کاروبار خو نه دی زه پکې ګرځم که ګډېږم زما خپله مرضي زه پکې ګرځم که ګډېږم زما خپله مرضي دا د ورځم اسلام آباد د چا د پلار خو نه دی ما ته فتوا د کفر راکي تا جنت ته بوځي ما ته فتوا د کفر راکړي تا جنت ته بوځي زه مړه داسې د مولا کاکا اختیار خو نه دی مولا ته وایه د دوزخ په اور مې مه یروه هغه رحیم هم دی یوازې څه قهار خو نه دی تاسو کې هېڅ څوک پیدا نه شو چې تپوس خو کي تاسو کې هېڅ څوک پیدا نه شو چې تپوس خو کي یو باچا خان د ټولو خلکو ذموار خو نه دی ته ما ته نه ګورې زه تا ته څنګه وګورم ته ما ته نه ګورې زه تا ته څنګه وګورم تا ته قتل څه خامخا د ثواب کار خو نه دی او مالکه ستا د زلزلو او د سیلاب نه لوګې ټوله دنیا کې یو منظر څه ګناهګار خو نه دی ډېره مننه مینهوالو دا پروګرام سبسکرایب کړئ دا خوښ کړئ ستاسو په مینه مې شروع کړی دی ستاسو په غیرت او په ننګ مې شروع کړی دی ما سره په دا غیرت او دا ننګ کوئ تر بل پروګرامه درنه زه زما کیمرامین سلمان غواړي اجازت ډېره مننه په الله ګران شئ او الله مو ښه ساته السلام علیکم